السلام علیکم. زه فیض الامین یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر د متحده عرب اماراتو او خوشاله د تازه او مهمو خبرونو سره. د متحده عرب اماراتو رسول خیمه ایالت کې سمګلران سره د مخدراتو نیسل شوي دي چې د پولیس د راپورټونو مطابق په دغه ایالت کې په کم او یا ځایونو کې د مخدراتو دندې لرلې. د پولیسو رپورټ مطابق دیتا دغه قاچاقبرو په باره کې اطلاعات رسیدلی وو چې دوی په مخابراتي توګه پلټنې وکړې او پس ته له پخوالي په چاپې ور واچولې. پریس ته ورکړو شو عکسونو مطابق چې پکې مجرمان څرګنده دي د آسیایي ملکونو په جامو سنبال دي چې وسره مخې ته نیول شوي مواد هم په څوکۍ پراته دي چې په مختلفو شکلونو او پیکینګ کې بند دي. د نیسل شو کسانو عمر د 40 کالو نه واخلې تر 10 کالو پورې خایله شوی دی. بل خبر د دوبۍ نه دی. په دغه ښار کې چالان عالمي تجارتي نمایش چې د ایکسپو 2020 په نوم دی تا په اوخانو سورې قافلې راو رسېدې. ویل کېږي چې په دغه قافله کې د 21 ملکونو ولنټیرانو د حصه اخیستې وه چې 200 کیلومتره صحرایي سفر نه پس دغه نندارچون ته راو رسېدل چې په ګرمه ورته هرکلی وشو. په دغه قافله کې برخه اخیستونکي امریکایي، برطانوي، فرانسیسي او نور عالمي ولنټیران په دغه غرض په دې قافلو کې برخه اخلي چې له تاریخي عربي صحرایي ژوند چې په اوخانو سفر یو مهمه برخه وه مشاهده او جایزه واخلي. وړاندنی خبر د ابوظبي نه دی. د ابوظبي جزیره یاس چې د دغه ښار د ټولو مهم تجارتي او د سیاحو مرکز چې پکې شاپینګ مال، هوټلې چې پکې د لوبو او فارمولا 1 ریسینګ ګراونډونه جوړ دي. خبر د دغه ځای دی چې خودکاره ټکسیان چې پکې بې د ډریوره ازمیښتې روانې وې په ډومبي پیس کې خپل سر ته رسېدلي دي. دغه ټکسیان چې احتیاطاً پکې ډریوران ناست وي په خودکاره او اتوماتیکي طور خپل مسافر په دغه محدوده علاقه کې یو ځای نه بل ځای ته وړي چې په ډومبني ازمیښتونو کې سورلی بې پیسو وړي او اوس یې د کرایو شروع کړې ده. دا چینایي کمپني چې هایبریډ او الکترونیک ګاډي استعمالوي وایي چې په مستقبل کې به دغه ټکسیان د جزیره یاس نه بهر د ابوظبي په نورو علاقو کې هم کار شروع کوي. لکه د نورې دنیا په شان کرونا وایرس په متحده عرب اماراتو کې هم په ډېرېدو دی چې 13 ورځ یې 665 کسان په مرض اخته شوي دي. دلته وسره د PCR او نورو قسمو کووډ ټسټونو کولو کې هم اضافه شوې ده چې ویل کېږي چې پرون پکې 4 لکه ټسټونه شوي دي چې پکې دغه 600 کسان بیمار خطرې دي. ویل کېږي چې په 13 میاشتو کې پرونی شمیره د ټولو جګه شمیره ده. د کووډ 19 د لاسه په متحده عرب اماراتو کې 2400 کسان مړه دي. په دې وروستو کې د مړو رپورټونه نشته. البته په دغه ناروغۍ د اوښتو شمیره 9 لکو خلکو ته رسېدلې ده. د دوبۍ او ابوظبي په شامل ټولو ښارونو په ښاریو کې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې ده چې د نوي کال خوشحالۍ په ذمهوارۍ او احتیاط سره ومانځي. سنور خبرونه شاملو امریکې پاکستان ته د افغانستان په هکله رابللي د OIC سمټ په ټاکلو باندې شکریه ادا کړې ده چې په افغانستان کې روان
معاشي او سیاسي شخړې او وارولې دپاره رابللی شوی دی چې پکې به د ټولې دنیا اسلامي ملکونه ګډون کوي او د افغانستان آینده په باره کې به پکې مهمې فیصلې کیږي. د پاکستان اسلام آباد ښار پولیسو د دغه ښار یو سړي خلاف مقدمه درج کړې ده چې په انټرنیټ کې ویډیو خوره شوې وه چې د بینک د ATM ماشین کوټه کې یو ښځې سره ناروا او نازیبا سلوک کوي فلم بند شوی و. په دغه ویډیو کې چې د دغه ښځې خبرې اورېدی شي چې د سړي نه شکایت کوي چې ده ولې دی سره ناروا او غلط حرکت کړی دی. سړی پښیمانه شي او دی نه معافي وغواړي او بیا په شا وتښتي. د پولیسو راپورټ چې ښایي په سوشل میډیا د خلکو پورته شوي غږ نه پس راپورټ شوی وي. په سوشل میډیا پورته شوي غږ کې خلک د پولیسو او انتظامیې شکایت کوي چې سړی په ویډیو کې ښکاره دی نو د ده خلاف دې ایکشن واخیستی شي. د پاکستان بابر اعظم پس تله لومبنی پوزیشن اغستی دی چې څو ورځې وړاندې دی په 3 نمبر راغوزار شوی و او یو ځل بیا د T20 د ټولو نه اوچت بیټسمین جوړ شوی دی.